د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني له لوري د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته د منسوب صوتي پیغامونو راپورونه خپاره شوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبره تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. راپورونه وایي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ته یو صوتي پیغام استولی. د خبرونو له مخې په دې پیغام کې اشرف غني د ملا یعقوب مجاهد میړانه ستایلي او هغه ته یې سلام وړاندې کړی دی. د خپره شویو معلوماتو له مخې اشرف غني په خپل دغه پیغام کې د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ او د هیواد د عزت ساتنې په اړه خبرې کړي. نوموړي ویلي چې د افغانستان خاورې ساتنه او د ملي ګټو دفاع د هر افغان مسؤلیت دی. سرچینې ادعا کوي چې اشرف غني په دې پیغام کې ټینګار کړی چې افغانستان باید د بهرني فشارونو پر وړاندې خپل دریځ وساتي. د راپورونو له مخې هغه ویلي که د بهرنیو لورو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه پر افغانستان فشارونه زیات شي، باید ورته کلک او مناسب ځواب ورکړل شي. په همدې پیغام کې د راپورونو له مخې اشرف غني د افغانستان د ملي یووالي پر اهمیت هم خبرې کړې دي. هغه ویلي د هیواد د ثبات او پرمختګ لپاره باید ټول افغانان سره یو موټی شي او د ملي ګټو د ساتنې لپاره ګډ کار وکړي. د راپورونو له مخې اشرف غني همدارنګه ویلي که اړتیا پیدا شي نو دی چمتو دی چې بیرته افغانستان ته راشي او د هیواد د ګټو د دفاع لپاره خپله ونډه واخلي. نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د دې خاورې ساتنه د هر افغان مسؤلیت دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي که دا پیغام رښتیا وي نو ښایي د افغانستان د سیاسي شخصیتونو ترمنځ د ملي ګټو د ساتنې په اړه د یو ډول ګډ دریځ څرګندونه وي. خو ځینې نور بیا ټینګار کوي چې داسې خبرونو په اړه تر تایید مخکې له احتیاط کار واخیستل شي. تر اوسه پورې د دې صوتي پیغام د اصلیت په اړه هیڅ رسمي تایید نه دی شوی، نه د ډاکټر صاحب محمد اشرف غني له لوري او نه هم د افغانستان د اوسني حکومت لخوا په دې اړه رسمي دریځ اعلان شوی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.